أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د هغه خلکو تذکرہ وکړه چې هغه د خپل عملونو په بنیاد خپل زړونه هم په خساره کې اچولې دي او خپل اهل عیال هم په خساره کې اچولې دي. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. الله فرمایي چې دغه چې د خپل ځون په خساره کې اچوله دا واضح خساره ده او نتیجه به یې لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل چې په دوی باندې بو پوسه هم د اور شمیانې لګېدلې او د ایلون د نه به هم د اور وې تک کلینونه غوړېدلي ارد گرد هر چاپیر طرف نه سنگونه تک کنتونه دي پوسه شمیانه دی اور د ایلون دی کالین دی اور ده نو دا څومره اوس دا دغې نه بله خسره کېدی شي. او دغه آیتونو کې الله پاک اوس بشارت ورکوي هغه خلکو ته چې هغې د طاغوت نه اجتناب وکړو. طاغوت مختلف معنی درومي کفري نظام ته هم طاغوت وی شي او درنګې شیطان ته هم طاغوت وی شي بت ته هم طاغوت وی شي کاهن او ساحر ته هم طاغوت وی شي. دا ټول کوم شی نه چې دي که کفري نظام ده که د شیطان اطاعت ته او درنګې که د بتونو عبادت ته نو دغه ټولو نه الله منع کول کړي دي. لہذا د دغې منهیاتو نه دی ځون بچ کوي او الله پاک طرف ته رجوع کوي. د الله جل جلاله کوم اطاعت ته کوم احکامات دي المنز ده رجادو او زکات ته حج ده نور کوم خیر امور دي بدعملیو نه اجتناب ده غیبت ته وغیره وغیره نو الله فرمایي چې لهم البشرا هلته کې لهم من فوقهم ظلل من النار په دوی باندې پوسه د اور شمیانې او د دغې خلکو د پوره لهم البشرا دوی د پوره بشرا دو. بشرا معنا خوشی ته هم شي بشرا جنت ته هم شي. بیا الله فرمایي فبشر عباد دمو دغه بندګانو ته خوشخبری ورکا او نور الله پاک بیا هلته کې تذکره کې دی بیا وضاحت کوو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها او هغه خلق چې دوی زنونه بچ کوي دوی کناره کشي کوي الطاغوت د عبادت د بتونو نه د کفري نظام نه الطاغوت د کاهن ورتللو نه ان یعبدوها چې دوی عبادت د دیو کې خبره ومني وانابوا الى الله او دوی رجوع کوي الله جل جلاله طرف ته لهم البشرا دوی لره بشرا دوی لره الفرح خوشی دو د جنت. فبشر عباد پس ته خوشخبری ورکا عباد بندگون د موتا اکم بندگون الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اغه خلق اغه بندگون د مچ دوی يستمعون القول دوی غیش کشش دی القول خبرتا یو خبره تکیری هغه ته توجه سره ورودي ان سره فیتبعون احسن بدو اتباع کی احسن دی احسن قول دی
اولئک الذین هداهم الله، دا خلق تی چې دغه الله هدایت کړه، و اولئک هم اولو الالباب، دا خلق تی چې دوی اولو الالباب دي، د عقل خوندون دي. افمن حق علیه کلمت العذاب، آیا هغه څوک چې ثبت شو د په د باندې کلمت العذاب، فیصله د عذاب، فیصله د عذاب، لاملأن جهنم، چې الله ویني څوک شیطان اطاعت کوي، لاملأن جهنم، زبو د اغینا جهنم ډکاو. اوس داسې کسان چې الله د هغې د جهنم فیصله کړي، لکه اوس مثلا کافر ته په کفر باندې مړ شي، منافق ته په نفاق مړ شي، علی چې دا څوک جهنم نه را بچ کوی شي، نه شي څوک هم بچ کوی. دوه مثال در کوم، په دې باندې آیتونه هم نازل دي. سوره توبه کې موږ ویلي دي، یو آیت نمبر 113 ایو آیت نمبر 80 او 84. نبی علیہ السلام بار بار موږ یو د ابو طالب تذکرہ کوو، د علیہ السلام یې 38 سال یا 42 سال خدمتونه کړي دي، ځکه چې علیہ السلام تقریبا دا د اوتے کولې یا د انې کولو د ادم را عمر وو چې عبدالمطلب وفات شو او دته حواله شو، دا د عبدالمطلب زوی ابو طالب. نو بیا د علیه السلام د نبوت 50 کولو 50 سال چې ابو طالب په وفات شو ده، نو دا تقریبا 42 سال درومي چې علیه السلام سره شانه بشانه ویلوړو او هر قسم ته تکلیف یې سره تیر کړه، خو مړ شو په کفر ده. څلور د زمانو طالب، عقیل، جعفر، علی رضی الله تعالی عنہ، او یو لوروا فاخته چې د هغې لقب ام هانی. د ده په زمانه کې صرف دغه طالب چې دی ایمان نه وروړه، د نور کوم او جعفر رضی الله، عقیل رضی الله، علی رضی الله دغه ایمان وروړه. او دا مشهور شو هم دی دغه کافر بچی په نوم باندې کنیت یې د هغه ګرځېدلی ابو طالب. بهرحال د اده متعلق چې کله دا مړ شو په هغه وخت کې الله جل جلاله د کافر د پورا د بخښنې چې بخښش سول وی تکای منه نه وکړي. او نبی علیه السلام د سویت نوستو ډیر دعوت یې چې ترا قل لی فی اذنیه احتج بها عند ربی، چچا جان په غیش کې دمر ته ویا چې لا اله الا الله، زبو الله پاک ته حال دکې دا پیش کوم غوی بو زکاو چې الله مو نه اوریدلی دي، مو ته ویری دي، خو دمر ویا حال دکې دا ابو جهل لین او درنګ یو میاد وغیرہ وغیرہ دا داسې کلاک وي ته نستو او په غرونه چې ابو طالب د اور نه ډارېږي، ا دې پر ابو تخپل د ابا او اجداد دین پرېږدی، دا دی او دا دی، اخر هغه دومره تربت ک چې علیه السلام ته وای بچی زه پار سپوی نه چې ته بالکل برحق یې، لولا الملامت او حذار مثبت لرایتنی سمحم بذاک مبینا. کچیرته دا د بدر د خوف ورته نه وه، دا زیاړې ورپسې خوف نه وه چې بیا به سبو ته زیاړې ورپسې کېږي، نو تو به زه لیدلی وه چې بچیا کلیان به مې ویلي وه او یقین مې ده چې ته برحق پیغمبر یې. خو لیکن دغې خوف د وجې نه قبلت النار علی الار، دغه اور مې په د پیغور قبول ده، فماته کافره، دنیا نه کافر لوړو. علیه السلام ونووته او چې کله د سکوټ انکار وکړو نبی علیه السلام لوړو، ورسته علی رضی الله پسې ورغلم او نبی علیه السلام ته چې یا رسول الله ان عمک دوال قد مات، داسې نه وي دی چې مو پلور مړ ده، و کافر و علی رضی الله چې ان عمک دوال قد مات، تو گمراه تر مړ شو. نو څه په وکړه علیه السلام یې چې خورې په وړه وه، نه یې جنازه وکړه نه یې په دفن کې شریک شو. خو وروسته چونکې خامخا ډېر انتهایي محبت یې علیه السلام سره کړه او همدردۍ او خیرخواهي یې کړې، د اسلام سره یې کړې وې، خو چونکې مسلمان نه و، علیه السلام یا الله پاکه ته یې وبخښې.
نو هغې نه بس ته نور مؤمنینو هم چې کمور یې په کفر مړاوه پلور یې په کفر مړ چې نبي علیه صلات وسلام خپل تره ته کافر د دعا غوړي چې خدای به دا خو لکه چې الله پکې په دوګونې بخشي موږ به یې وغوړو الله په ایت نازل که ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین چې جایز نه دي دپاره د پیغمبر هغې خلکو ته چې دوی ایمان وروړی چې دوی یستغفروا للمشرکین مشرکینو دپاره دوی بخشش طلب کوي د الله پاک نه چې یا الله وبخښې ولو کانوا اولی قربا اگر که دا رشته درون دی ویلی نی من بعد ما تبین لهم بعد د هغې نه چې دوی ته دا وضیحه شوي وي چې دا چاته زه دعا غوړم انهم اصحاب الجحیم چې دا جهنم ملا کافر مړ ده نه به یې ته دعا غوړې دارنګې د عبدالله بن ابیه بن سلول رئیس المنافقین دا بلکل د منافقینو جړ و جړ سرغنایو د ده زوی و هغې هم نوما عبدالله وه عربو کې داسې بوک نه و چې د پلور نمایدادو اوس په زوی ما کښېږده وه د نیکه نمایدادو په دې ما کښېږده وه نه پلور نوم به یې هغه به یې په بچي کښېږده وه د نیکه به یې نوما و هغه به یې په لمسي کښېږدوله نو چې کله دغه د ابیه عبدالله بن ابی د ده د مرګ وخت شو نو د زوی یې چې و نبي علیه السلام ته روغو ویې ته چې الله پیغمبره د مو پلور ته پېژنې چې هر څه خو بس دا دی نه په آخري ده یو مطالبه مې دو دی نه سوال مې دا دی نه چې ته هغه ته خپل کفن ورکړې ای کې دا دفن کړی شي او جنازه هم ته په وکې کېدای شي چې خدای پکې دې تو په جنازه وبخشي او چونکې دا ډېر مخلص صحابي او په ده وخت کې جنازې وغیره دا ممانعت په نه ورغله نو هغه علیه السلام خفه کوای نه شو علیه السلام خو هر چا دې پوره رحمت للعالمین و نو وایي چې خیر دا کار سه یې کړي د مو سره یې کړي دي صحابه سره یې کړي دي که یې موږ په دعا خدای بخشي چې وایي بخشي علیه الصلاة والسلام خپل جو صدر ویر کړ وایي چې دې کې کفن ویر کړه او چې کله هر څه تیور شي جنازې ټیم شي بیا مو ته اطلاع وکړئ زه به جنازه پکوم لوړل علیه السلام چې علیه السلام تلل یو صحابي پته کېدای شي نه شه پته کېدای د عمر رضی الله غوندې جلیل القدر صحابي چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې علیه الصلاة والسلام رازدان و منافقین یې هغه ته شهیدي وو چې هغه منافق ته هغه ده هغه ده هغه ده نو عمر رضی الله به ورته ویل چې حذیفه د رسول الله مبارک راز در باندې نه افشا کوم چې ته مو ته هغې راز کولاو کې هغې تو ته ویلي دي چې دا به چاته شایي نه خو منافقین دغه دغه دي زه تو ته دا نه چې مو ته منافقین وښیه خو دا پوښتنه دې نه کوم چې په هغه منافقینو کې زه خو نه یم چې نه ته نه یې پکې دا هغې سره ګوره د الله خوف و حالانکې د اشراو مبشراو نه د عمر داسې معمولي هستي وه 21-22 زوی کې د عمر رضی الله چې وه مشوره پیش کړې آیتونه په هغې نازل شوي دي چې داسې ده وشي بیا به عمر رضی الله تعالی عنہ حذیفه رضی الله کته چې په کومه جنازه کې به و بېدړک په جنازه کوله خو چې دا یې به پکې نه و بیا به ښه تحقیق وکړه چې مطمئن به شو چې دا منافق نه ده بیا په جنازه کوله نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله جنازه تیاره شو مخکې شو عمر رضی الله سې ویرغه الله پیغمبره دا خو منافق نه و چې منافق و خو په دې خو جنازه ما کوه که نه وی نه 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 زه یې پکوم ته بس سر ته شه بیا چې کله تکبیر ټیم کې د بیا داسې ویرغه د کرتې مبارکې نسې علیه السلام الله پیغمبره دې خو داسې نه وکړي په عایشې رضی الله څومره لوی تهمت لګوله دا یې د هغې بنیاد و دس کې دا کړي دي اسلام خلاف دس کې دا کړي دي نبی علیه السلام داسې لږ غوندې الفاظ یې ته سخت کړل وی چې عمره تو نه څه د مودې پوره دروغه جوړ شوه ده چې ته مو نه پرېږدی بس زه یې پکوم علیه السلام په ودرېدو حتی چې جنازه وکړه او قبر ته یې کوزو علیه السلام خپل لعاب مبارک هغه روبسلو د ده په بدن پورې داسې ومژل چې کون د خدای په دغې باندې معاف کړي عذاب ویر نه کړي خو الله خو یو قانون ده چې که هر څه دا یې ویلی نه ده دا یې د پیغمبر زوی ویلی نه د پیغمبر پلور د ویلی نه د پیغمبر رشته دار د ویلی نه د پیغمبر حمایتي د ویلی نه ایمان سره ترغله نه ده لہذا ټکانه دی جهنم ده
کنعان د نوح علیه السلام زوی و. الله وی چې انه لیس من اهلک، دا د تو د اهل نه ده، تو د اهل نه مؤمن وي، دا د کافر ده. لہذا دغې ته خبرې مه کوه چې خدای عذاب نه بچ کړي. آزر د ابراهیم علیه السلام پلور و، قیامت پورې به ابراهیم علیه السلام سپارش کوي چې الله معافي کړي، دا خو مې پلور و. الله پاک پوهېږي چې داسې د پښې ته دی وکسه، نو دا پلور به د په پښې کې پروت وي. ابراهیم علیه السلام ته بسولی کوي. ابراهیم علیه السلام به ویته چې پلوره تو ته خو مې هغې کې ډېر ویلي وو چې د مو خبره ومنه، مو نصیحت ومنه او شرک مه کوه، دا مه کوه، خو ته نه منې کېدلی. پلور به ویته چې نن دې منه، مو دې پره سپارش وکړه. نو ابراهیم علیه السلام به الله ته پوزاری شي. بیا به الله جل جلاله د پلور او د ده منځ کې پرده غوندې راولي، نه پس ته به الله ویته چې ته دې اوس د پښې په لوکس چې وکسي، نو پلور به په داسې ګن پوزیشن کې چې ابراهیم علیه السلام داسې یو سویلای ونه وکړي او فرشتې به جهنم ته ونه وولي. اوس ابراهیم علیه السلام څومره الله ته نږدې و، خلیل الله ده. درنګې د علیه السلام دغه تره چې دومره همدردۍ کړې، الله کې آیت پر هغه وی چې دغې چې بخشش ونه غواړي. علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې ابو طالب څه حال ده؟ وی چې جهنم کې ده. خو چونکې همدردۍ یې ور سره الله په عذاب کې ورته لږه اسوني کړې دو، دا دغه پښې رسې یا په د شنګري کې یو د جهنم اور پیدا شوه ده، تغلی منه دماغه، چې د هغې د وجې نه دماغ خوټېږي. عذاب که معمولي هم پوچایي که نه، هغه چې کلمو وله په ټولو کې دروند ده، بل جمدمره نه ده. عذاب خو عذاب، خو د جهنم نه خلوصېدان د هغه نشته ده. نو دلته کې د ابیا بن سلول په باره کې علیه السلام جنازه هم په وکړله. عمر رضی الله تعالی چې مړه تو نه څه دروغه جوړ شو، خو عمر الله ډېر غمجان شو چې کسه د الله پیغمبره دا څه سرکشه او په دې تو جنازه وکړه. الله جل جلاله په هغه وخت کې ایتونه نازل کړل چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم، پیغمبره که ته ورته مغفرت کوې او که نه یې کوې، ان تستغفر لهم 70 مره، که 70 وری هم ته دوی ته مغفرت وغواړې، فلن یغفر الله لهم، الله هرگز دوی ته مغفرت نه کوي. ویلې ذلک بانهم کفروا بالله ورسوله، ځکه چې په الله کفر کړه، الله پیغمبر کفر یې کړه، والله لا یهدي القوم الفاسقین. او بیا هم علیه السلام فرمای لو اعلم انی لو زدت على 70 غفر لزدت علیها، چې کومو ته دا پاته وه دیس کې پورا ممانعت نه درغله، چې کومو ته دا پته وه چې زی په 70 ته زیات کال الله یې مغفرت کوي، 70 وري نه به هم د دې پر ډېر مغفرت بخشش غوښته وه. بیا یې هغې نه پس ته الله بیا چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، چې جنازه ما ورباندې کوه په یو کس باندې هم چې هغه مړ شي، کله هم چې جنازه په ونه کې، ولا تقم على قبره، او نه دی هغه په قبر د دعا د پوره ودرې. انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نو دلته کې الله جل جلاله خپل سبق ته روشو. الله فرمایي چې په چا د الله پاک د عذاب کلمه فیصله ثابته ده، افانت تنقذ من فی النار، پیغمبره ته داسې یې چې هغه څوک چې هغه اور ته الله داخلوي، نو ته یې نه بچ کړې، ته یې نشې بچ کوی. ایمان به سړی بچ کوي او خپل نیک اعمال د الله جل جلاله فضل. الله فرمایي لکن الذین اتقوا ربهم، لیکن هغه خلک چې دوی اتقوا ربهم، دوی د خپل رب نه ډریږي چې د الله اطاعت کوي، د دغې څه بدلا ورکوي. لهم غرف من فوقها غرف، د دوی د پربو کمرې وي، بنګلې به وي، من فوقها غرف چې پوس په هغې باندې کمرې وي، سلسل چاته به یو بلډینګ وي، دی دا دی هر جنتي. او دا کمرې چې کومې په باندې پوس بله پوسه، څوک د سونې سرې زرې، څوک د سپینې زرې، څوک د یاقوتو د امرجان، او تر دې پورې چې علیه السلام فرمایي چې داسې یو محل به هم یو جنتي ده، هر جنتي دی به الله ورکوي چې هغه محل 80 میله رسې به د هغې لمبایي وي، 80 میله. او په دغه محل کې به دا به د یوې ملغلرې نه جوړ کړی شوی وي، یوه ملغلره، او دا به یو محل په شان باندې به 80 میله به دا اوږد وي، او په دې کې به نن قسم قسم کمرې دي پکې او خورې دي پکې. او بیا الله فرمایي چې غرفون من فوقها غرفون، چې بنګلې دي چې پوس په هغې باندې بنګلې دي، مبنیتون آبادي کړې شوې، تجري من تحت الانهارو، چې جاري بوی دی دې لوندې الانهارو، نهرونه، نهر نه
انهار جمع د نهرون دو دې لون دی بو نهرونه به یې مخ ته به ته نهرونه به یې چمنونه یې لوی لوی ونې او بوټي به وي او هغه نهرونه نو د شودې د ګوبینه د شرابو او د بهترین اوبې دا څلور عام نهرونه دا د هر جنتی په جنت کې به او بیا الله فرمایي چې دا داسې ځون منګړت خبرې نه دي هسې تشه خبرې نه دي وعد الله دا د الله پاک وعدادو د سره انسانه چې ایمان ورورې نیک اعمال وکې نو لا یخلف الله المیعاد الله جل جلاله د خپل وعده مخالفت نه کوي انسان تبه کوي او الله چې کومه وعده د سره وکي الله جل جلاله د خپل وعده مخالفت نه کوي واخر دعوانا الحمدلله